د پاکستان لومړی وزیر عمران خان په زبردست غلا تورن شو. د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان په لومړي وزیر عمران خان توندې نیوکې وکړي او تورې پورې کړ چې عمران خان خپلې خور عالمې ته په یو ښارګوټي کې د کالو ماشینونو لپاره 80 میلیونه ډالر ورکړي دي او ورک شوي دي. مولانا فضل الرحمن عمران خان ته په اشارې په مسخره انداز وویل چې کاش کې خان صاحب دیو ته هم یو ماشین ورکړي چې 80 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه چې د پاکستاني چارواکو یوازې بازاري خبرې او کنځلې زده دي او د پاکستان سیاست یې یوازې د بدتمیزۍ او د بد اخلاقۍ په اساس جوړ کړی دی. دوی په دې بدترین سیاست د پای ټکی ږدي. د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې پاکستاني چارواکو د خارجیانو له لوري ټاکل شوي. موږ په میدان ورته ولاړ یو، ټول بهرني جاسوسان دې خبر وي. موږ به د پاکستان دغه ناجایزه او پلید حکومت له منځه وړو. مولانا فضل الرحمن پاکستاني چارواکو ته په اشارې سره وویل که تاسو مداریان یا بازاریان یاست دا ذلت خدای درکړی دی. زما او زما د ډلې ټول کړه وړه او کردار خلکو ته معلوم دی. زما د پلار او نیکه کردار ته وګورئ چې یو کړی او څه ډول کردار کړی دی او د عمران خان پلار او نیکه ته هم وګورئ. مولانا فضل الرحمن خان ته په بېدینۍ تورن کړ او وی ویل هغه له ځان او ګوربچوف جوړ دی. مولانا فضل الرحمن دا هم وویل چې دغه غلو او فسادګرو حکومت نور نه پرېږدو چې خلک عوام ولس وغولوي. انشاءالله دوی به یې رنوي او حساب به ورسره کوي. د په پاکستان کې د روانو لاریونو ننګه وکړه او وی ویل چې دوی ټوله دنیا حیرانه کړې ده چې پاکستان مغروره حکومت به څنګه نړوي او پاکستاني حکومت نږدې ملګري امریکا او برطانیا هم شرمنده ده. د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن مشرتابه زیاته کړه چې د پاکستان دغو نااهلو چارواکو سیاست په پاکستان او سیمه کې لوی بحران رامنځته کړی دی او د نیموړي په خبره پاکستان له اقتصادي بحران سره په نړۍ کې له انزوا سره مخ دی. د بیلګې په توګه پاکستان او چین اړیکو ته اشاره وکړه او وی ویل چې موږ په نړۍ کې تر ټولو نږدې اقتصادي ملګري خفه کړی او که دې واک ته ورسید دغه ترنګلې حالات به پای ټکی کېږدي. مولانا فضل الرحمن د پوځ په مشر او عمران خان غږ وکړ هغه 200 میلیونه ډالر چرته دي چې له هیواد څخه ویستل شوي او ورک دي. څوک یې په اړه ځواب وایي داسې څوک شته چې ملت ته یې په اړه سپیناوی ورکړي.